دیخوا بیت رسول اللہ دے او روان بیت اللہ تیما کور در رسول اللہ تگورما یا الہ العالمین اس پر درنگ ساتھ نظر استا پا کور غرزیگی یا اللہ ددی کور ددی د محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چپا دی کی بپڑقو سے مبارکی خود لی دی کی بی وار وار قدم نئی خود لی دی کی بد امینی پغے کے لوبی دلیوی یا الہ العالمین دا اغی محبوب دو وڑو وڑو پاپینو پا برکت باندے دا محبوب دو وڑو وڑو قدمنو پا برکت باندے یا اللہ ماتا دخپل کور دروازہ کلو کا ما دعا کولا غوی جڑا کولا ما جڑل اغویم جڑل ما ورطا لباس اس بخت کے گئے مروا مخ ترازی یو کس دا سے ما بانے لاسواچو ما توی اے مولانا صاحبہ خدا رضا دا پارا منگ سرسو قدم والا ما ورطا علی زگناہگار ما وی خدا رضا دا پارا منگ سرسو قدم والا وسر روان شو ما بوی لبیک اللہم لبیک سمجھ سموئی منا زما زر پا اسپتال کے دے وہ تا سے نہ خپکم زما بچے اسپتال کے پروتے تا سے بیان کی تغییر نہ رہا والم چھ بیاونا وائی چھ مولانا صاحب زوی بیمار دا خدا کا حال دے زما عقیدہ دا بیمارو را وستلو والا سوگ دے سوگ دے او دگا اللہ ختم اولو والا دے اللہ دی ختم کی اللہ دی ختم کی اللہ دی ختم کی اللہ دی زما دے بچی سر ٹولو بیمارانو تروخ صحت نصیب کی او زما دے محبوب دے کلی آداب بیانوم نخپل پا شوق سر بیان کم او شوق سر بجواب راکوئی ماورتا ویلی لبیک اللہم لبیک ما چی شاعت غوکے خدا غوی پا جڑا کی لگے دی لبیک اریو جاری زوان تیز وی یو پکی دخلین آواز وطو و مولا نصب آواز استلے نشما درنگ سات تبا نظر لگی گی پا بیت اللہ شریف باندے ماتے او قتل سترگنے اوخ کے روانے میں دا اغستر کی دی مولا نصب طول عمری دا دی مکان دا مالک خلاف ورزی کری دا طول عمری دا دی خلاف ورزی کری دا مولانا صاحب یریگم اسینا چیز ما پا وجبان دی تامرا واپس نکی مازان ترا نیز دیکھو مال مبارک شاہ عمر دی قبول دا وہ مثلو مخامخ میں ادرولو مال اس اگورا اوی چوی کتریو آواز اوکو بیویل مولانا صاحب نمبر دی راکو دا سی منگا مویل بس صاحبانو نمبر منبری پر گدا دا دا اللہ رب العالمین دا محبت نمبر دا تمیلاو دے نور نمبری پریگ دی منگ دا دنیا نا دیزا کہ مارنو شو علتم بس اللہ دے رحمو کی یو کس راتو مولی سے تا نمبر والی نمبر گڑیر مرگری تا سرا تعاون کئی دا تعاون لو امام میلہ دا تعاون کئی سشہ کئی تعاون کئی آغا در رحمان بابا یو شیر دے خور دا قبر با مڑی گوندور مڑی دل بلکلم نیشتا کہ زمان عقیدہ جوڑا شو چھ بیت اللہ شریف تا اڑل پکار دی دا جانان روزی تا اڑل پکار دی لگول پکار دی جمع کول ندی پکار اللہ دی زمانگا مال لگول نصیبہ گرزئی کدہ دی خون نسرے خبر شی قسم دے دشپی تحجد کی خون دیر زیتے خود سخا خون تا نرسیگی یاد ساتھی چھ سخی جوڑ شوئے بے بتا دا عجیب خوندون ملاوی گی انشاءاللہ بہرحال سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی دا سخر مبارک عراقین تی تپوس کئی منگ روٹائی موٹائی عرص دیر دی خو منگ تا نشان دیہیو کا دی پا کم الار برازی اسون باور سرائی سنگ اسبان دی بسوری او چھ دی سر ملاقات آسان دے او کگران دے ملاقات بو سر زمنگ اوشی آئے ہائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ورطا ساجیب جواب ورکے
ورته وی زه به درته داسې بادشاه د بادشاهانو سره رابطه جوړه کما چې د عمر په شانتې هزارها بادشاهان د هغې ذرې ته م رسېدلی نشي. عمر پرېږدی، د عمر خود څو ځمکې والا څو ګزه والا خادم دی، د تمام جهان مالک سره م رابطه جوړه کي، دا به ډېره ښه وي. ورته وی زمونږ د خدای په ذات قسم وي ای مسافره، او ای مسافره چې د عمر د الله سره داسې دوستانه جوړه ده، انشاءالله چې مونږ ور سره لاس په لاس کې ولګو زمونږ د ژوند دنیا به الله ټوله بدله کي. دې ته اوس ادب وایي ښه. مونږ غواړو دا مونږ نه لار خطا ده، هاي هاي مونږ نه لار خطا ده، مونږ نه لار ورکه ده. مونږ عمر ګورو، مونږ ته عمر وښایه. په عمر څه کوئ؟ ورته وی عمر فاروق متعلق مو اورېدلي چې کله الله تعالی سونه برکي تر هغه ټیم پورې په مخ لا راښکلی نه وي چې الله یې ټوله دعا قبوله کي. عزیزانو پته ولګېده مونږ تاسې به د دعا ځای ځان ته نه ورکوو، د دعا ځای به نه ورکوو، ځان له به د دعا ځای ساتو. بعض خلق وی بس 2 رکعاته منځو کا. عزیزانو د عراق نه راغلي عاشقان هغوی ورته وی مونږ ته پته ده مونږ راغلي دي د پاره چې مخونه تور دي، ګناهونو کې لیت پیتیو، مونږه دومره ګناهونه کړي دي، ځان الله ته مخامخ کولی نشو، لاسونه بره کولی نشو، مونږ هغې پورې دننه کیږو نه چې مونږ هغه عمر ته انتظار کو. ورته وی که عمر را نشي بیا به څه کوئ؟ ورته وی بیا به د عمر د خادمانو سره رابطه وکړو. څوک چې د عمر په مجلس کې پاتې وي موږ به هغه ځان د الله رب العالمین دپاره وسیله کړو. ورته وی ای د خدای بندګانو د عمر فاروق سره کاروبار راغلی که نه، تجارت مو ورسره کړی که نه؟ ورته وی نه 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 مو ورسره تجارت راغلی. ورته وی تاسې سره یې سفر راغلی که نه؟ ورته وی سفر مو ورسره نه دی راغلی. بیا ورته وی تاسې د هغې د وړاندې خطبه اورېدلې که نه؟ ورته وی خطبه مو نه ده اورېدلې. وی تاسې د هغې مخامخ زیارت کړی که نه؟ ورته وی کاش که مخامخ زیارت مو کړی وی مونږ له به دا تکلیف نه وی، مونږ راغلي هغه ګورو. عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک نشان نه قربان شما. ورته وی ای د خدای بندګانو نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا سره د سفر نه راغلی ښه او بد ورته چا سره دي چې معامله نه راغلی ښه او بد ورته وی چې څه معامله م راغلی نه ده، سفر م راغلی نه دی. بیا ور باندې دومره عاشقان ولې واه د جواب نه قربان شما. څه ښکلی جواب ورکوي. ورته وی ای د خدای بنده تا ته پته شته که نه؟ وی د څه خبرې؟ وی هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه سړی دی چې کله هغه ایمان راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی الله ستا شکریه نشم ادا کولی ځکه تا د اسلام لا مضبوطه کړه. نو چې د چا په اسلام د چا په ایمان اسلام تم لا مضبوطه شوې ده، قسم په خدای بغیر سفر زمون عقیده دا ده چې دا د رسول الله عاشق دی. موږ به شک شبهه نه کوو، موږ ته خیا مړه به نورې خبرې پرېږده. عمر رضی الله تعالی عنہ لا لګې د دوی سره خبرې کوي چې دې خبرې نه واړی. ناګهانه یو سړی راځي ورته واس کوي یا امیر المؤمنین. کله چې وی امیر المؤمنین عمر فاروق ورته اشاره سره بار بار اشاره کوي، لیکن دخلی نه لاړ. عراقیان د عمر فاروق په لاس کې پرېوتل. یا امیر المؤمنین من خوال چې عمر الله بخلی انسان دی، عمر چې په لاره لاړ شي 3 ورځې شیطان تللی نشي. مونږ ته پته ولګېده یا امیر المؤمنین زر زر مونږ ته دعا وغواړه. عمر رضی الله تعالی عنہ مې څنګه دعا کوي؟ وای عزیزانو وورئ حج ته ځئ انشاءالله.
خو ارچا سرم مزے سوال در تکوما حج د پارا 1,000 روپئی نہ لاکھ سیوا داخلے کے خدا سے قافلہ وګورئ چې الته درته نه وي نه نفل شته او نه سنت شته. موږ سره یو ډله را پیدا شو بلډینګ کې وځي د نر بچو یو سنت نه کو او شاید تر دې پنسي به دا معامله دې زینو کې بلا داسي معامله جوړه چې په سجدي به پرې وتل نو تابع چې خدای پاک نو کله پاسي خو چې څنګه به سلام وکړ خو به راول بلډینګ ته پلار باندې موبایل نه دومره ور سره بس ګاډي نه تصویر باز د خپل بوتاړ په کې راواله ما یو ته په دې وګلاس کې خود 2015 وا مال ماما د دجال ټیم در سره شتا او زما د آقا د سنت ټیم در سره نشتا. ای بدبخت انسان ما ته مر زبردست لانجه جوړه سوال درته کومه تپوس ته کو چې عقیده دې چا سره جوړه ده حج داخله در سره کوم عقیده دې څنګه ده عقیده چې د اهل سنت والجماعت برابرې حج ته ور سره لار شي تپوس کو څوک در سره د قافله کې علما څوک دي مې به در باندې دمونه اری قسم په خدای چې راضي قرضاره برازي عاشق سره زي عاشق سره الله دې ستاسو او زمونږه په خپل فضل باندې تلل نصیب کړي نه د مدرسو په پیسو باندې نه د یتیمانو په پیسو باندې نه د رعیت په پیسو باندې حج فرض دی خو په خپلو پیسو باندې. نو عزیزانو درخواست مې داو دا یاد ساتي ځان سره دا خبره یاد ساتي د الله د رضا دپاره په دې زړه کې دا خبره ځان سره جوخته ولیکئ چې حج به کو د چا سره د اهل سنت والجماعت سره ان شاء الله هر چا سره بنځي. دویم دا دی چې حج تزي دلته بکلک احرام تړي د ادب چې زب الته به ادبی نه کومه تا سره به وای به مولایما بخاری مراته په یاد خو چې په خپو باندې پیزار او په حرم کې ګرځېدو شیطان ته نظر چند بهتر دی شیطان دې سو چند بهتر دی تب بیت الله کې ورځه ابي جهل نه ګرځېدو سو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د اسلام د پاره ویني د بدن نه قربان کې پر رسول الله باندې دای په بیت الله شریف کې پاغ ویني روان کړي ابي جهل 52 اجونه کړي سمرا 52 دا یاد ساتي ګوره چې په خپل پیزاري شیطان دې لعین دې د حرم عظمت په ځل کې نشتا. عمر فاروق ورته وی ساس حج به الله قبول کی څنګه به قبول شي حضرت ورته وی تاسو کې یو صفت هغه ده چې تاسو کې عاجزی ده عبادت کې د الله د وړاندې عاجزی پکار ده. تاسو ولی اسن لاندې راخ کته نکړل او خان مو ول رانه وستل باب السلام پوره ورته وی د الله بندا قسم دې مونږ مال نډیر لریخ کته شویو مونږ چې د مکی په حدود داخل شو مونږ پاسونو باندې سوار نو د ار یو خپې پولې دي مونږ په تو ګورا مونږه د عراق پیزار غرزولیو ځکه د عراق پیزار ډیر سخت دی هغه کې سوري دي پته لګینا مونږ په بلخ په دل تراغلیو که حاجی محمد امین صاحب وی زړګیا سترګي لګوا د قدم لار ندا نو دا اعلان د عراق نوم اعلان دی چې زړګیا سترګي لګوا د قدم لار ندا. عمر فاروق دوی جبرائیل امین اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام او د دو کون سردار جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی قدمونی خود لیدی زمان د عراقینو دخپو د پارندا عزیزانو د عراقینو قدم عمر فاروق خوخ کرلو. یاد ساتے کم اجی چی د بیت اللہ شریف نے طواف کے دزمک عظمت ساتھی دزمک خیل ساتھی ادب سرا لگے وی انشاءاللہ عمر بتی نا پا قبر کے خوشحالے عمر بتی پا قبر کے خوشحالے او چی دی التروانی اے ما یو کستویل مال سرنگ چل دے حج مو دا خیروش مبارک مشا وی دا مبارکی خوب کنیشتا مولانا سے وی زمانگا شیخ دے منگ سرا شیخ وی شیخ وی دا مبارکی نشتا
ما زه ستا شیخ ته د خدای نه مبارک وي موږ د خدای مبارک کي او مال تعالی دې خدای مبارک کي مال مدینه منورې ته به کله ځئ ویل چې موږ خو څو ورځو ته راغلي واپس بځو زموږ شیخ وایي چې مدینه منورې ته تلل حج فریضه کې خو نشته حج کې خو فرض یو احرام مع النیت مع التلبیه او بل حضور د عرفات او بل طواف زیارت نو دا پکې د نور د مولیانو پکې راتن نه کړي دي آی هاي آی خدای توبه منګه د دین څنګه تشریح کو او تاسو ورپسې ور روان یې سوال درته کوم مینت درته کوم نقش خپل زړه م پرې دی ګوره زړه نقش م پرې دی رونو حج با د عمر رضی الله عنه په طریقه کو عمر صاحب ته لاسونه ورکل خود عمر رضی الله عنه په خپل باندې پیزار شته کنه دا جواب یا امیر المؤمنین استاخ په باندې پیزار نشته او ناس په صفا مروه کی عزیزانو اوس خو صفا مروه بالکل لګیدلې ده تاسو ټولو ته پته ده مخکې د صفا مروه نه اخوا ډیر لوی خړو پاغي بخته کیدل لاندې به بیا مکی مکرمه بیت الله شریف ته ودرېدل نو اے عمر یا امیر المؤمنین ستا په خپو باندې پیزار ولی نشتا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک می ورته خپل جواب ورکي ورته وی اے عراقیانو ما رسول الله مبارک لیدلو زه یو څنګه روانو ما صدیق اکبر بل څنګه روانو او د سرداری کونین خپو مبارک باندې پیزار نو هغه د محبوب پیزار چې د برکت نه ډک دی هغه د محبوب پیزار چې الله یې عرش ته غواړي سره د پیزار غواړي پیزار رسول الله نه دی ایستلی لاندې براق تړلی دی لیکن رسول الله پیزار ایستلی نه دی ځکه جبرائیل ورته وی پیزار سره بر راشه رب وی زما حبیب ته ووایه پیزار م وباسه دا د یو عاشق قول دی هغه په یو کتاب حواله ورکړې الله معنا هغه حواله هیر کړه دي کې دا الله راز دی هغه عالم ویل وای کله چې رسول الله مبارک می عرش ته نږدې کیږي هر ځای چې قدم دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وی د رسول الله د قدم نه نوې نوې خوشبوئی روانه ده سټ مراغه ز ایثار شم زما قدم دتلو طاقت نو وزری می سوزیدله ما سرداری کونین ته وکتل ما ته وی مرګری ارازا ما ول نور اخو زما طاقت نشتا اخو استا استاد محبوب ما میلدا عزیزانو رسول الله می عرش تا پیزار سره لاړو نو تبدانوي چې د رسول الله په خپو پیزارو دا یاد ساتي د رسول الله پیزار دلتم با برکتا او په عرش باندې با برکتا د رسول الله پیزار سره خپل پیزار خړسری بچی استا پیزار څه شه دي ته خو ګندې ته خو ټول سراسر ګندې ته سود خوري د سود مال خوري پردې مال خوري د پردو په نمونو چاندې را غونډوي هغه خوري هضموي ستا پیزار دي د موسی د پیزار نم بهتر شي زما ورونو دا خبره ده زه ګوره په دې باب کې د هیڅ چا خبرم نه منم کما ته څوک وایي چې ګوره پلان کې عالم پیزار سره تلو زم د پلان کې علم ته سلام کوم خو عمل نه زه خپایما مال بد عمر عمل خې مال بد هغه حجاج عمل خې چې چا په بیت الله شریف کې د قدم سره د سترګو نه سیلاب اوخ کې غورځولې دي مال د موبایل والا د مولا حواله مرا کوا چې ال د مولانا صاحب ناس ته بل ته وی شابه زما شی اخلا چې پاکستان تلاشي چې سړی راړو ما ته یو کس روانو تواب مې کول دا مال دا شی لري کده خدای بنده ویل چې چارانه غوښته مال داغه دی خدای هدایت نصیب کی ته خو منځ دی من وجهین منځ دی طواف شریف یاد ساتئ طواف شریف د بیت الله شریف چې من کله طواف مبارک ته دننه کیږو دا به وایو چې دا د ابراهیم د قدمونو نقشه باندې منګ روانیو دا د رسول الله مبارک په قدمونو منګ روانیو دا د بلال په قدمونو منګ روانیو نو د بلال قدم به احترام ساتي ځکه د بلال د قدم احترام الله په جنت کې رسول الله ته اخودو رسول الله مبارک وی زو आवाज اورم خصو ګورم نا جبرائیل امین ورته وی تا ته پته نشتا ما ته الله ویل ورته وای چې لاندې بلال قدمونه اخلي دا دغه د قدمونو کشاره دی د بلال په قدم باندې پیزار سره مګرزا
د بلال د قدم با خیال ساتي. نو درخواست مې دا دی ان شاء الله را روانې جمعې ته به د عمر رضی الله عنه واقعه بیانو. ټیم دغه دی درود شریف اللهم صل وسلم علی النبی الامین. خو ما نه یریږي ما ته به را یادوئ ځکه چې انسان انتهایی کمزور دی. انسان انتهایی کمزور دی. منګه په خپل عمل باندې به تکیه نه کوو. ما مرګرو ته بیګام سود ورور مې راغلی و مالې وروره مونږ خو نه ایوب علیه السلام یو او نه ابراهیم خلیل الله علیه السلام. کمزوري خلق یو. د دې زمانې دا فتنهګر به نور رنګونه ورکوي ورنه د الله هر یوه فیصله چې زما په حق کې کېږي زما د بچو په حق کې هغې به انشاء الله خیر وي انشاء الله. موږ له بچي چا راکړي چا راکړي دا ځان زموږ د چا په اختیار کې دی. خبره ختمه ده. عقیده مو دا ده زموږ عقیده دا ده چې موږ به الله رب العزت هر څه چې موږ باندې راولي هغه به زموږ د عزت سبب وي انشاء الله. خو درخواست دا دی چې د هر چا یو امید او تمنا وي. ځکه ابو هریره رضی الله عنه چې کله دا دعا وکړه صحابه کرام ورته داسې مه وایه چې ما د دې کال نه بل کال ته مه وراړوه. نو ابو هریره رضی الله عنه مبارک ورته ویل ما موریدل د رسول الله مبارک نه. نو هغې مبارک وفرمیل چې د فتنو دور دی. نو عبدالله ابن عمر صاحب ویل مونږ ته خدایه لاره راکړه چې مونږ بل طرف ته لاړ شو. عبدالله ابن عباس صاحب طایف ته لاړه. یعنې فتنو نه ځان ایستل دا ښکلې خبره ده. خو به هر حال مونږ او تاسې به ځان دپاره د ښه ژوند دعا غواړو. حدیث کې راځي چې وایي خدایه ما له عمر کې برکت واچوه. دا د انبیاو دعا ده. ښه خدایه امتحاناتونه م وساته امتحاناتونه م الله بچ کا. امتحانات مونږ نشو ورکولی دا انتهایی ګرانه ده. دې خو پوه نه شوم چې څه وي سنت ماته ښکار نه کالج ټکې مې وکړو غالبا خصوصي دعا ان شاء الله دعا به غواړو. درخواست مو دا دی رونو چې موږ او تاسې به خیال ساتو چې زموږ او ستاسې هر یو عمل د محبوب سنت مطابق. بیماری هم صحت هم صحت الله را کړی تاسې ته موږ او تاسې دې څه کول پکار دي قدر یې پکار دی. مخکې د بیمارو راتلو نه مال الله در کړی لګول یې پکار دي مخکې د غریب کېدو نه. نو خدای دې زموږ او ستاسې مال اولاد د دین دپاره قبول منظور وګرځوي. درود شریف په شوق باندې اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیه. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. دعا وکړي الہ العالمین خدای څومره بیماران دي اسپتالونو کې دي کورونو کې دي. اولا د ټول امت بچو ته موږ دعا غواړو. ټول امت ته دعا کوو. ډېر بوډاګان زموږ زنانه موږ د اسپتالونو کې دا څو ورځې ما وشوي زه اکثر ځم چې وګورم داسې بیماران پراته قسم دی د چا د ګولۍ د راغوستو وس نه وي. نو دا هر سړي دپاره کتل پکار دی. الله رب العالمین څومره بیماران چې زموږ په نظر کې راغلي الله سره زموږ د بچي ټولو ته صحت ور نصیب کړي. کم زموږ د نظر نه بهر دي موږ به نه یې لیدلي خو تکلیف کې به پراته الله ټولو بیمارانو ته روغ صحت ور نصیب کړي. الله چې د چا د دعا ځای نه الله موږ هغې دپاره دعا غواړو چې رب العالمین هغوی ته روغ صحت ور نصیب کړي. خدای د نبی علیه السلام د ټول امت پریشانۍ ختم کړي. رب العالمین زموږ دا بچی الله خدای د ټولو بیمارانو سره صحتمند خپل کور ته راولي. الله دا لباټرین او دا ټول ستا مخلوق دی او تی خالق یې. الله د خیر نتیجه را وباسي د عزت نتیجه را وباسي د صحت نتیجه را وباسي. رب العالمین زمونږ مال په دین کې قبول کړي مدرسه کې قبول کړي جومات کې قبول کړي. الله زمونږ پیسې زمونږ ارادې د دین دپاره قبول او منظور کړي. الہ العالمین موږ ته په هر عمل باندې خدای خپل رضا را نصیب کړي. د امتحان نه بغیر اجر را نصیب کړي. الله مونږه کمزوري د فتنو دور د امتحان نشو برداشت کولی. الله که مونږ باندې امتحان راولي مونږ درته سوال کوو الله چې مونږ د امتحان قابل نه یو غیر د امتحان نه عزت راکړه الله. او تا نه څوک تپوس کوي ته خو بې نیازه باچای بې پروا باچای. الله خدای مونږ ته د امتحان د راوستو نه بغیر عزتونه را نصیب کړي. بیمارانو ته روغ صحت ور نصیب کړي. دعا وکړئ زمونږ انشاءالله سبا د لنټر اراده ده
تقریبا هغې دپاره 250 بورې سمټ پکار دي، خو لا بیا مطالبه نه کوو، بیګا پورې سبا پورې ټیم ډېر دی. یا الله چې د چا مال دې قبول کړي الله د هغوی په زړه کې زمونږ دا کمبود الله پوره کړي. ځکه زه به سبا نه وایم کیدای شي هسپتال طرف ته لاړ شم، نو سبا به ستاسې لنټر وي او خپل د مدرسې ته لنټر ته راشئ، دا سمټ هم ورته برابر کړي رونو. ځکه زما تقریبا الله ته هر څه پته دی، مونږ سره نور داسې څه نشته دی وسایل چې هغه مونږ اوس راوړو او وی لګو. نو تاسې ته درخواست دی چې د سمټو دپاره انتظام برابر کړي. د چا 1 بورې وس کېږي، 2 بورې وس کېږي، 3 بورې وس کېږي. هلته لاړ شي سړک کې زمونږ تقریبا 30 بورې هغوی سره چا جمع کړي دي، تاسې هم ورشئ خپلې بورې ورسره جمع کړئ. هغوی زمونږ رونه دي انشاءالله فرمان دې سره زمونږ د سمټو سیستم روان دی. مونږ ته مه وایي بس هلته ورشئ چې دا 2 بورې زما د پلار دپاره، 1 بورې مې د مور دپاره وفات شوي، دغه رنګې د ځان دپاره د بیبي دپاره صدقه جمع کوي. مونږ او تاسې به نه یو، دا دارالحدیث به وي انشاءالله. الله دې زمونږ ارادې قبول کړي. نو درخواست مې دا دی چې کله هم تاسې هلته سمټ جمع کوئ نو مونږ سره لږ رابطه کوئ چې مونږ ته پته ولګي. تقریبا 250 بورو پورې یا 240 بورې کمې دي سمټ، ځکه تقریبا 400 نه بره لګېږي، څه ناسشته دی او نورې کمې دي. نو دعا وغواړئ چې الله رب العزت دا سمټ هم د غیبونه برابر کړي. شګ او کرش یو ملګري راوړو، الله رب العزت ورته مال اولاد کې برکت واچوي. کرش راوړي انشاءالله کېدای شګم راوړي نو تقریبا د 1,40,000 روپو دا کرش او شګ او هغه ملګري ومنل. الله دې قبول او منظور فرمایي. رب العالمین دې اوس دا سمټ هم برابر کړي. خدای دا ستا کور دی، ستا د محبوب د احادیثو درسګاه ده، الله د پاکو پیسو نه قبول کړي. خدایا داسې پیسې چې تا ته خوښې وي دا سمټ به مونږ ته را حاضر کړي الله. خدای زمونږ مدرسه په پاکو پیسو باندې پاکو ارادو سره جوړه کړي. خدای زمونږ بچی ته او نورو بیمارانو ته ټولو ته روغ صحت نصیب کړي. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. څومره ملګري راغلي الله د مردان نه دلته خواوشه زمونږ د دې علاقې څه بیماران دي درخواستونه جمع کړي، هغوی ته دعا وکړئ. زما خپله شوګر تقریبا اوس مې چک کوس کم 400 ته ورسېدو. نو دا ټینشن دی، یو ټینشن د آبادۍ دی. ګورې تاسې به وایي ما نیمه ورځ اسپتال کې تېره کړې، نیمه سرې پسې ګرځم، دا پنسوتوري سریه نه میلاوېږي. نو زه یو سیخ را جمع کوم. پرون زه اسپتال له 2 بجې تللی یم، زه یم چې یاره خدایه هسې نه چې هغه کار ونه شي چې ما مدرسې کار دی پرېښود، د زوی پسې ونښتلی. نو زوی به الله جوړوي انشاءالله العزیز. دا مو عقیده ده، خو د دین کار به نه پرېږدو چې یاره امتحان راشي او ورسله بیا ډر. نه، مدرسې به هم جوړو، جوماتونه به هم جوړو، د نورو بیمارانو دپاره به تعاون هم کوو، منډه به هم کوو. ما پرون هم هغه باچا صاحب ته ویل مال کې داسې کوم غریب بیمارو او د هغه د ټیس وس نه نو ما ته وایي 5-6 زره به هغه له مونږ ورکوو انشاءالله. ځکه د هر چا درد به خپل درد ګڼو. ښه عمر صاحب کمال دا و چې عراقیان ورپسې ګرځېدل، خپل بچي نه جوړه جوړه یوړله یتیم ته، خپل د زوی نه جوړه د اختر چېته یوړه یتیم ته. موږ به انشاءالله د خپل بچي نه په نورو خلقو پیسې لګو انشاءالله. زموږ عقیده دا ده چې دغه پیسې به موږ د بچو د صحت ذریعه ګرځېږي. نو درخواست مو دا دی چې مدرسه چاته مه پرېږدئ، که زه یم که نه یم تعاون کوئ. او دا خبره هم نه ده چې زه خو د بل ځای نه راغلی مفتي واجي صاحب موبایل وکړي که غونډه موږ راغلي 11 بجو نه مخکې دا جومات یې مکمل جارو کړ. شکر مې یوسم خدای شکر دی چې هغوی د که غونډه راځي او په سپینه ګیره باندې جارو وي. تاسو ټول زمونږ اراکین یې. ښه زما ګوره دا شی نه د چا نومونه او نه د چا ځان سره داسې نه ټول سره روڼه یو او دینه به انشاءالله چېرته ځو جنت ته. اله العالمین موږ ټول خدای د خپل دیدار قابل وګرځئ. په حوض کوثر کې هم د محبوب مبارک اوبه نصیب کړي. خدای موږ د منافقت نه وساتئ. بعض ډېر خلک عبادت ګزار خو زړه خیرني ګډ وړي. الله دې زمونږ زړونه په خپل معرفت ښایسته کړي. خدای دې زمونږ او ستاسې په عبادت باندې سکون را نصیب کړي. الله دې مونږ او تاسې په خپل عبادت خوشحاله کړي. الله جل جلاله دې مونږ کې ادب راولي. خدای دې مونږ د بې ادبه خلقو نه وساتي. الله زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.